د دې ورور د سوال له تاسو واورئ چې لکه سړی او د نارینه په منځ کې د زنانه او نارینه په منځ کې فرق نشته. د خوازه خبره موږ بار بار بیان کړې خو چې ورور دی هغه چې د مولا ته ټلیفون کړی د مولا ته ډېر فرقونه دي پکې. په کار دی چې د غرور دی مولا ته وایي چې یو ذکر کا به دلیل، بل ذکر کا به دلیل، دریم به ذکر کا به دلیل. زه خو لنډه دا وایم د بعضو خبرو اوږدو خبرو نه دا لنډه خبره ده د عوامو په دې زړه کې خلګي او په دماغ هغه ده د دین او بل مضبوطه خبره نه وي چې داسې عالم نشتی چې هغه د په صحیح سند سره ثابت کړي چې د سړو او د ښځو په منځ کې فرق دی. زه دومره کولا وایم چیلنج دی یو دلیل دې څوک راوړي په صحیح سند سره یو دلیل. زموږ څه کار موږ خو ګرځو موږ ته خو حدیث ویل کېږي هم دې لپاره چې په حدیثونو پسې ګرځو. نو حدیث ترای شي صحیح حدیث او موږ دې نه بیانو صحیح حدیث ترای شي موږ دې په عمل نه کوو. خو دغه ورور ته زما دا ګزارش دی چې دغه مولوي صاحب ته دې ووایي برای کرم وایي ته داسې کار وکړه چې په دغه دلیلونو کې یو څو دلایل ماته وښایه خو چې صحیح سند والی په دې شرط او بیا دې ما له راوړي او زه به د هغې جواب وکړم چې د څه حالاتو کې دی. والله اعلم.